Assalamu alaikum in the name of Allah, the most merciful and kind. The انګلیسي درسي اول کتاب دویم درس څخه راغلاست. نن درس کې موږ پریزنټیشن دیس وایو او بعضې نور ګرامرونه وایو. نو هر درس سره چې کوم ګرامر راځي لږ لنډې خبرې دغه په اړه کوو، نور مخکې ځو. بیا تیر درس کې موږ تاسو ته کورنۍ درس دنده درکړې وه چې دغه کومنټ کې ولیکئ. تاسو نه ولیکلې، بس چې وایم نو تاسو یې نه لیکئ. نو ښه presentation پیشکش identifying people with this identifying people with this د خلکو پیژندنه یا معرفت په چی سره په this سره this معنا دا this د ګرامر لخوا څه شی دی د ګرامر لمخې this دلته وای this is used for person و this استعمالیږي this معنا دغه د اشاره په this سره موږ نږدې شي ته اشاره کولای سو. اوس وایو چې شي ته چشته خالی شي ته کا نور شانو ته this is used for person this the person شخص سړی لپاره کارول کیږي object یو شی لپاره idea یو نظریه لپاره کارول کیږي etc یا نور شان وغیرہ نور شان لپاره to show which one is referred to چې موږ ته وخی چې کوم شي ته د منګه دا د موږ مطلب څه شي دا هغه ته د اشاره کوي. یعنی موږ چې شی غواړو په دې سره موږ معلومو چې هغه موږ اشاره مرجع څه شي ده. مثال example learn example ورکو can you sign this for me can you sign this for me آیا ته ماته دا امضا کولای شي. یو چاته وای آیا ته ماته دغه ګوره دلته اشاره کو چې دا ورقه یعنی دغه نو دلته موږ چیرې راوسه this can you sign this for me. نو نور example مثالونه دلته شته. ها راځو اول ته this is Gino Leon this is Gino Leon دا Gino Leon دا Gino Leon دا ګوره د اشاره کوي نږدې ده وای دا Gino Leon دلته سړی شو. this is Mike Young this is Mike Young دا Mike Young ده this is Mike Young دا Mike Young ده. بل example this is Liz Young this is Liz Young دا Liz Young ده this is Liz Young دا Liz Young ده. this is Tushu Ito this is Tushu Ito دا Tushu Ito ده دا Tushu Ito ده. خاص سکیل بلډینګ کې دلته نمونه درکړی دي. we make a sentence یو جمله جوړه کړئ as in presentation say one the presentation the one پیشکش one presentation د پسیر مثلا دلته نوم درکړی دلته مثال چې را دي دا ور سره وکاروي او راولي دا تاسو کورنۍ ده نه کومنټ کې ولیکئ چې دلته this is را دي که چې را دي هغه ولیکئ. دا مثالونه د هغه دي دا څلور کومنټ کې تاسو ولیکئ. ها دویم درس راځو د موږ دویم درس پیل شو listen to دویم درس presentation 1 identifying people with that identifying people with that تعریف پسیر د this د چې ته کارول کیږي خلکو ته کارول object ته idea ته چې یو چې موږ ته referred کی یعنی چې یو مرجع موږ ته وخی چې موږ چې ته اشاره کوو د کوم مرجع ته هغه پاړه دا کارول کیږي. فرق دا ده this موږ نږدې ته کارو او that چې دا that لري ته اشاره کوي. مثال د تصویر کې کتلی شي د هلک اشاره کړي هغه ته یا هغه ته نو this that معنا لري ته هغه پښتو کې هغه. اوس راځو that's Howard Young هغه Howard Young ده that's Howard Young. بل that's Joyce Young ګورې اشاره کوي لري ده that's Joyce Young هغه Joyce Young ده دوی that's Pablo Nava هغه Pablo Nava ده that's Adela Logan هغه Adela Logan ده. سکیل بلډینګ دویم ترازو سکیل بلډینګ د مهارتونو جوړښت. ها make a sentence as in presentation 1 و جمله جوړه کړئ یو جمله جوړ کړئ څنګه چې په presentation 1 دلته موکاته دلته نمونه درکړی دي پاسې نمونه ګوره نمونه سره راغله درس راغله نو د نمونه سره درس استعمال کوي خلاص دا مې تاسو
کورنۍ دنده کومنټ کې ولیکئ. دریم پریزنټیشن ترازو بی information question with who information questions with who سوالات انفارمیشن معلوماتي پوښتنې په هو سره معلوماتي پوښتنې په هو سره هو څه ده اوس دلته وایو یو هو ده یو وات ده دلته لاندې وټم راځي وات بل درس کې وټم راځي خو درس اوس ډایرکټ وایو how do you use who and what who او what څنګه استعمالېږي who او what لاندې د تویم انګلیش کې WH questions څخه دي WH questions د پوښتنې کولو کلمې د هغه ټولو څخه دوه دغه دي who what انګلیش کې په دې سره موږ پوښتنې کولای شو دلته وایي we use what both as subject and an object موږ what چې دا د فایل په څیر هم کارولای شو and an object او د مفعول هغه چې شی باندې کار تر سره کول کیږي هغه ته object وایي to make questions چې پوښتنې وکړو about things د شیانو په اړه دا what چې دا د انسانانو لپاره نه کارول کیږي چې لپاره شیانو لپاره only for things شیانو لپاره but not about people ګوره د خلکو په اړه دا نه کارول کیږي what منګه پوښتنه کوو د یو شي لپاره دا څه شی دی یا هغه د څه په اړه خبرې کوي ګوره هغه د څه په اړه خبرې کوي what شیانو لپاره دی we use who وایو we use the question word who موږ د پوښتنه کولو کلمه who دا کارو when we ask questions کله چې موږ پوښتنه کوو about a person د یو شخص په اړه what happened so وشول what did you see تاسو وکتل who owns this company یعنی د دې کمپنۍ مالک څوک دی who did Mike call مایک چاته زنګ ووهه نو لاندې تاسو ته وایم چې دا د پوښتنې کولو کلمې دي یو who یو what فرق دا ده چې what شیانو لپاره بیجان شیانو لپاره کارول کیږي او who چې دا د انسانانو persons لپاره استعمالېږي مثالونه راځي وایو who's this دا اصلا دا who is I ورسره راځي خو دلته لاندې لیکلی who's this who is ویلی شي خو دلته who's this دا څوک دی it's Melanie Nava دا میلانی ناوا ده یو سوال به تاسو ذهن ته راشي چې دلته خو دا میلانی ناوا د ښځې نوم دی چې ولې اټ راوړه اټ خو مونږه بیجان ته راولو ځکه دلته تصویر دی تصویر خو بیجانه دی کنه نو ځکه تصویر کې چې کوم چاته اشاره هم کوو اټس راولو اټس میلانی ناوا دا میلانی ناوا ده بل تر راځو who's that ګوره مخکې this اوس that راغی who's that هغه څوک ده who's this دا څوک ده ځوابونه په تاسو دي ګوره دلته ویلي who's this دلته ویلي Liz that's Liz who's that's Joyce هغه Joyce نوم who's that هغه څوک ده that's Christina who is this this is Mike who's that that's Tushu ښه presentation هم وایو به بس کوو ځکه د مونځ وخت کېږي presentation 5 days of the week د اونۍ ورځې what day is today ګوره what راغی day is today نن کومه ورځ ده یا د څه ورځ ده it's Tuesday دا د څه شي ورځ ده سه شنبه ورځ ده د اونۍ نومونه تاسو ته کورنۍ دنده در کومه چې ښه یاد کړئ او کومنټ کې ولیکئ سنډے یکشنبه منډے دوشنبه ټیوزډے سه شنبه ټیوزډے وینزډے چهارشنبه ترزډے پنجشنبه فرایډے جمعه ساترډے هفته دا هم تاسو کورنۍ ده سکیل بیلډینګ ask and answer question and then presentation 5 دا پاس دیتا ګوروي امغه سي سوالونه پوښتنه وکړئ what day is today نن د کوم ورځ ده تاسو وای نن د چی شي ورځ ده نن د یکشنبه ورځ ده کومنټ کې ولیکئ it is یکشنبه په انګلیش کې چې وای پاسم ویلي هغه دلته کومنټ کې ولیکئ نو
دا موږ نه نه ده رینټری 7 په بل درس کې وایو چې هر څه پښتنه وي دغه کلمې مو وایو د نن درس کلمې لنډې وایو عربي پریدو صرف انګلیش پښتو which معنا کوم یو which کوم یو what معنا س what س why معنا ولی ولی my معنا زما our معنا زمونږ their معنا د هغوی and معنا او at معنا پر as څنګه چې at once فورا دستی نو دای موږ نه درسو چې هر څه پښتنه وی هله کوم کومنټ کې وایي کا سوال انتقاد پیشنهاد لري کومنټ کې موږ توای موږ خوشاليږو نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم دعاګانو کې میاست ساتي هی وخت have a good time see you bye bye take care السلام علیکم